د آسیا په زړه کې د افغانستان نوی اقتصادي فصل. افغانستان چې د آسیا د جغرافیایي او اقتصادي تقاطع په مرکز کې موقعیت لري، له ډېرې مودې راهیسې د ختیځ او لویدیځ، شمال او جنوب ترمنځ د ارتباطي پل په توګه پیژندل شوی دی. دا هیواد د اوږدمهاله ننګونو سره سره لا هم د سیمیز اتصال په نقطه او د وچې په کچه د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د مهم رول لوبولو بېساري ظرفیتونه لري. اوس چې نړۍ د اقتصادي یو ځایوالي په لور روانه ده، افغانستان هم هڅه کوي چې د خپلو بهرنیو اړیکو په بیا تعریفولو سره د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه د مرکزي آسیا هیوادونو سره د همکاري یو نوی فصل پیل کړي. په همدې چوکاټ کې د کابل او استانې ترمنځ نوي خوځښتونه پیل شوي چې د سیمې اقتصادي څیره بدلولی سي. ګرانو لیدونکو، له دې وړاندې چې لاړ سو، مهرباني وکړئ د عروج نشراتي اداري چینل سبسکرایب کړئ تر څو د دقیقو تحلیلونو، معتبرو راپورونو او د سیمې د تودو سیاسي او اقتصادي خبرونو څخه خبر شئ. عروج تل د افغانستان او سیمې له بدلونونو سره مل دی. په یو وروستي مهم پرمختګ کې قزاقستان اعلان کړی چې ترغونډۍ-هرات د اوسپنې پټلۍ په پروژه کې د 500 میلیونو ډالرو پانګوونې ته چمتو دی. یو بنسټیزه او ستراتیژیکه پروژه چې کولی سي افغانستان د سیمهیزې ریل شبکې سره وصل کړي او د بار وړلو، سوداګرۍ، صادراتو او وارداتو په برخه کې د پام وړ وده رامنځته کړي. دا موضوع د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي او د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر ترمنځ د ټلیفوني اړیکې په ترڅ کې مطرح شوه. په دې صمیمي او ستراتیژیکي خبرو کې دواړو خواو د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا، د توکو د ترانزیت پر اسانتیا، د اقتصادي همکاریو پر پراختیا او د ډیپلوماتیکو اړیکو د کچې پر لوړولو ټینګار وکړ. همدارنګه موافقه وسوه چې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ اړیکې په دوامداره توګه دوام وکړي او د افغانستان او قزاقستان کاري ډلې په کابل او استانه کې د ګډو طرحو او نوښتونو د تعقیب لپاره خپلې غونډې ته دوام ورکړي. مولوي امیر خان متقي په مرکزي اسیا کې د قزاقستان د ځایګي ستاینه وکړه او ټینګار یې وکړ چې افغانستان او قزاقستان کولی سي د خپلو سترو جغرافیایي ظرفیتونو، طبیعي زیرمو او بشري ځواک په ګټه اخیستنه سره د سیمې په اقتصادي پراختیا او د خپلو ملتونو د سوکالۍ په تامین کې کلیدي رول ولوبوي. د ترغونډۍ-هرات د اوسپنې پټلۍ په څیر پروژې نه یوازې د افغانستان زیربناو ته نوي ساه ورکوي، بلکې هیواد د منځنۍ آسیا، چین، روسیې او حتی اروپا بازارونو سره نښلوي. دا ډول پرمختګونه کولی شي د محدودو لارو د تاریخي انحصار غوټې خلاصې کړي او د هیواد لپاره یو نوی اقتصادي لیدلوری رامنځته کړي. افغانستان په دې نوي پړاو کې د باثباته او باوري سیمهییز شریکانو ته اړتیا لري او قزاقستان په دې لاره کې یو له مهمو انتخابونو څخه شمیرل کیږي. په دغه ډول تاریخي پړاوونو کې د رسنیو رول تر بر هر وخت ډیر حیاتي کیږي. د عروج نشراتي اداره په دقت، صداقت او کارپوهانه تحلیل سره ژمنه ده چې خپل مخاطبین د افغانستان او سیمې له مهمو پرمختګونو څخه خبر کړي. د وروستیو ډیپلوماتیکو خوځښتونو څخه نیولې تر اقتصادي او سیاسي رجحاناتو پورې عروج ستاسو د سیمې له واقعیتونو سره د ارتباط پل دی. په پای کې باید وویل سي چې افغانستان د سیمهییزو لویو پروژو په لاره تللو سره کولی سي خپل جیو اقتصادي موقعیت پیاوړی کړي او له مصرف کوونکي هیواد څخه په اغیزمن لوبغاړي بدل سي. د دې هدف تحقق د نږدې ډیپلوماتیکو همکاریو، سیمهییزو ملاتړونو او اغیزمن داخلي مدیریت ته اړتیا لري. د افغانستان روښانه راتلونکی د نن ورځو له سمو پریکړو څخه رامنځته کیږي او د عروج نشراتي اداره به تل د ملت او سیمې ترڅنګ ولاړه وي تر څو دا لاره په آګاهانه، شفافه او مستنده توګه تعقیب کړي.